په پاکستان کې د عمران خان د نیولو پر سر سخت جنجال رامنځته سوی. د عمران خان پلویانو څه وکړل؟ عمران خان څه وخت نیول کیږي؟ که غواړئ پوه سئ نو ویډیو تر پایه وګورئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، زموږ مشال پریس یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. د لاهور محکمې د عمران خان د نیولو پلان نور هم وځنډاوه. په پاکستان کې یوې محکمې د دغه هیواد د مخکیني صدراعظم عمران خان د نیولو پلان نور هم وځنډاوه او د خان د ګوند په مظاهرې هم بندیز ولګاوه. پولیس او امنیتي ځواکونه د عمران خان کور ته ورغلي وو چې د فساد په تور یې ونیسي، خو پلویانو یې مخه ونیوله او اخو ډب رامنځته سو. د لاهور عالي محکمې نن پنجشنبه د مارچ 14 د کپ 15 پولیسو ته لارښوونه وکړه چې د عمران خان د نیولو پلان د جمعې تر ورځې پورې وځنډوي. محکمې د عمران خان له حقوقي ډلې څخه هم غوښتي دي چې ستونزه دې د خبرو له لارې حل کړي. شک نسته چې د محکمې له نوې پریکړې وروسته به عمران خان او پلویان یې څه ناڅه د آرامۍ ساه اخیستې وي، خو د هغه د نیولو لپاره استول سوي پولیس او امنیتي ځواکونه له سیمې څخه نه دي ایستل سوي. د پنجاب په ایالت کې د پولیسو مشر عثمان انور وایي پولیس ورغلي وو چې د عمران خان د نیولو لپاره د محکمې امر پر ځای کړي، خو په خبره د خان پلویانو په پولیسو د ډبرو ګزارونه وکړل. نوموړي د پاکستان جیو تلویزیون ته وویل موږ به د محکمې امر حتما پر ځای کوو. په همدې حال کې د لاهور پولیسو د عمران خان او د هغه د پلویانو پر ضد دوی نورې قضیې ثبت کړي دي. د پولیسو د ودانیو تخریب او پر پولیسو باندې برید. په اسلام آباد کې د عمران خان حقوقي ډلې له قاضي ذوالفقار اقبال څخه وغوښتل چې د خان د نیولو لپاره دې خپله پریکړه وځنډوي، خو قاضي لا څه نه دي ویلي چې دا پریکړه به وځنډوي که څنګه. قاضي ویلي دي که عمران خان همدا اوس محکمې ته ځان وسپاري پولیس به یې کور ته له ورتګ څخه بند سي. پر عمران خان تور دی چې د خپل صدارت په مهال یې هغه ته ورکړل سوي رسمي ډالۍ ځان ته اخیستې او یا دغه ډالۍ یې خرڅې کړي دي او د ګټې وټې په اړه یې بیرته حکومت ته راپور نه دی ورکړی. په دغو ډالیو کې د رولکس یو ساعت هم شامل دی چې زرګونه ډالر قیمت لري. قدرمنو لیدونکو، د ویډیو له کتلو مو نړۍ مننه. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبري مطالبو لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې. د الله پامان.